د باران اورښت یا د اوبو جریان له نباتاتو نیولې تر حیواناتو د دې ټولو موجوداتو د ژوند په ټولو اړخونو کې خورا مهمه ونډه لري. له فضا او مځکې ته په کتو د مځکې پراخ او ژورو سمندرونو څخه ښکاري چې دا کره د کارولو لپاره خورا پریمانه اوبه لري، مګر یوازې یوه ډېره لږه برخه اوبه نامالګینې دي چې د کارولو وړ دي. د اوبو جریان تل فعال وي. دغه فعاله جریانونه پر سطحي سربیره لاندې او باندې تل متداوم وي. په همدې جریانونو کې اوبه له یو حالته بل حالت ته اوړي راوړي. خو د باران د اورښت لپاره تر ټولو مهم لمر دی. کله چې د لمر وړانګې پر اوبو لګیږي نو د لمر دغه ګرمي د اوبو سطحه ګرموي او د اوبو سطحه په نه لیدونکي ګاز و اسمان یا اټموسفیر ته بخاروي. دغه ګازات ته د اوبو تبخیر ویل کیږي. دا چې ګاز د مایع اوبو په پرتله سپک دي نو ځکه خو د اوبو دا بخار لوړ پورته کیږي. څونه چې دغه بخار له سطحې لوړ پورته کیږي هغونه یخیږي او بیا له دغه ګازات څخه د اوبو ډیر کوچني څاڅکي یا د وریځې بڅرکي جوړیږي. دې ته د کانډنسیشن یا له ګازي حالت څخه اوبلن حالت ته د بدلون عملیه وایي. اوبه چې په بخار کې لوړې پورته کیږي د همدې عملیې په نتیجه کې بیرته رالویږي. وریځ د اوبو له ډیرو کوچنیو څاڅکو یا د اوبلنو بڅرکو څخه جوړه ده. یعنی کله چې د سمندر له سطحې د اوبو بخار سوي ګازات اوبلن حالت ته بدلیږي په نتیجه کې وریځ جوړیږي. راسه یو څه نور هم له نږدې تشریح کړو. کله چې پورته د اوبو ډیر کوچني څاڅکي له یو بل سره ولګیږي نو سره موښلي تر هغو چې په نتیجه کې دغه څاڅکي درنیږي او له وریځې څخه بیرته مخ پر مځکه رالویږي. د باران د هر څاڅکی چې دلته پر مځکه لګیږي دا د هغه شاوخوا 1 میلیون کوچني څاڅکو یا اوبلنو بڅرکو څخه جوړ دی. وچو سیمو ته اوبه له بارانونو راځي. چې باران وسي اوبه څلورو ځایونو ته ورټولیږي، یا له سطحې و سمندرګیانو ته وربهیږي، یا په خاوره کې جذبیږي، یا بیرته بخار کیږي، او یا هم د مځکې د سطحې په کښته سخته طبقه کې ذخیره کیږي. د مځکې تر سطحې لاندې دغه برخه دومره سخته ده چې تر هغې لاندې اوبه نور نه جذبیږي او هلته ذخیره پاتیږي. له بلې خوا له غرونو څخه اوبه ځکه راځي چې د باران یا واورې اوبه د غرونو په جذبېدونکي ذخیرو یا چینو کې وخت نیسي چې تېرې سي. د سمندر د سطحې ګرمي، د سطحې هوا او د هوا تودوخه دا ټوله د سمندر پر سطحه د اوبو پر بخار ډېره اغیزه کوي. د استوا و کرښې ته نږدې په ګرمسیره سیمه کې د سمندر د سطحې تودوخه د زیات بخار باعث کیږي. له بلې خوا د بخار په زیاتوالي کې باد هم مهم رول لري. د سمندرونو جهیلونو په پرتله لوړ اټموسفیر اوبه د ډیر وخت لپاره نشي ساتلی. د اټموسفیر کښته برخې چې د تیز باد او زیات لندوبال څخه برخمنه ده اوبه د وریځې په بڼه له یوې سیمې وبلې سیمې ته ډیرې چابکې رسوي. چیرې چې اورښت زیات وي دغسې د طوفان ډیرښت هم ورسره تړلی دی. څونه چې طوفان زیاتیږي دغونه ګرمي د اټموسفیر لوړې برخې ته رسیږي. د همدې طوفان په مرسته د استوا د کرښې او قطبونو ترمنځ ګرمي خپریږي. دا نو د دې باعث کیږي چې د مځکې پر شاوخوا بادونه زیات سي. د اوبو د جریان شدید بدلون که هغه وچکالي یا دوامداره اورښت وي پر ټوله مځکه انسانان اغیزمن کولی سي. د باران ډیرې اوبه چې پر مځکه ووري پر وچې د اونۍ لپاره ذخیره پاته وي. د ناسا حساسې سپوږمکۍ تل پر وچه سمندر او اټموسفیر کې د اوبو د مقدار اندازه اخلي. دغه اندازه نیونه د اوبو د بدلون او رسیدو په برخه کې خورا مهمه وي. خو واوره څنګه؟ د دې لپاره راتلونکي برخې ته تمه وکړئ.